اسلامي امارت د کندهار د بریدونو غچ واخیسته. د اسلامي امارت په لسګونو ډرون الوتکو کویټه کې او پاکستان په ځینو سیمو کې پوځي کیمپونه په نښه کړي. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو په خیر. په موکړی د دې مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ډیورنډ کرښې پورې غاړه له پاکستاني پوځ سره په نښتو او هوايي بریدونو کې پاکستاني عسکرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. 12 پوستې او قرارګاوې له منځه وړل شوي او 3 ډرون الوتکې هم نسکورې شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلي په تیرو 24 ساعتونو کې له پاکستان اړخ څخه د انتقامي بریدونو په جریان کې 13 ورځ او شپه بیا هم افغان ځواکونو د پاکستاني پوځیانو د سرکشیو په غبرګون کې سخت بریدونه کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه عملیات د کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ترسره شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي د اسلامي امارت د دفاع وزارت هوايي ځواکونو نن سهار شاوخوا 8 بجې د بلوچستان ایالت کچلاغ سیمه کې د غزبند په نوم د پاکستان نظامیانو د اپسی په عمومي قومندانۍ باندې هوايي بریدونه وکړل. د خبرپاڼې له مخې په یادو بریدونو کې چې د یاد قومندانۍ دفتر او د عسکرو لیلیه په نښه شوي لسګونه اپسی عسکر مړه او ژوبل دي او ودانۍ ته هم دروند زیان اوښتی دی. دغه راز د ملي دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستاني پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه ترسره شوي چې پکې د